صالح وایي امریکا د خپلو ګټو لپاره افغانستان ته راغلې ده. سلام، وخت مو پخیر. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي امریکا افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلې ده. هر وخت چې وغواړي دغه هیواد پرېښودای شي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په تازه مرکه کې ویلي امریکا د افغان ملت غمخواره نه ده. د خپلو ګټو لپاره افغانستان ته راغلې وه او په خبره یې اوس یې ګټې نشته ځکه غواړي له افغانستانه ووځي. صالح دغه راز وویل طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکراتو د ځنډ لامل د طالبانو خپلمنځي اختلافات وو. هغه وایي د دوحې په لومړنۍ ناسته کې به له طالبانو د دایمي اوربند غوښتنه وشي تر څو پر نورو موضوعاتو د بحث کولو لپاره د باور فضا رامنځته شي. نوموړي دغه راز د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې که طالبانو د موقت حکومت غوښتنه وکړي افغان حکومت به یې ورسره ومني. نوموړي وویل د موقت حکومت موضوع یوازې په ما ولسمشر پورې تړاو نه لري. دا د افغانستان او خلکو غوښتنه ده چې باید موقت حکومت رامنځته نه شي ځکه که وګورو د افغانستان په تاریخ چې کوم موقت حکومتونه راغلي پایلې یې خرابې دي او یوه بله جګړه یې زیږولې ده. نوموړی په داسې حال کې دغه خبرې کوي چې افغان حکومت د طالبانو ټول بندیان د لیست سره سم آزاد کړل او ټاکل شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو لومړنۍ ناسته ترسره شي. په ورته وخت کې طالبانو هم د خپل مذاکراتي ټیم په ترتیب کې تغیرات راوستي او مذاکراتي ټیم پخواني مشر او ویان پر ځای یې نوي کسان ګمارلي دي. تر بلې ویډیو مو بل یو بخښونکي خدای سپارم تېر چې یاست. بریا ته مو